او وکرته زیری دی وکرته خوشخبری ده وکرته خوشحاله شه د هغه چا دپاره دا خوشخبري ده چې داسې راځي توبه خوشحالي ده د هغه چا دپاره توبه زیری دی د هغه چا دپاره لمن رآني وآمن بي چې زی ولیدلم او زما د لیدلو سره په ما باندې ایمان راوړو صحابت مراد د هغه خلکو دپاره یو کرت زیری دی د الله رسول وی توبه زیری دی خوشخبري ده خوشحاله دي شي هغه سړی چې زی ولیدلم او په ما باندې ایمان راوړو د دې نه صحابه مراد د هغوی دپاره یو کرت زیری و بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا حدیث سړی ډېر خوشحالی وتوبه 7 مرات او وکرته زیری دی وکرته خوشخبري ده وکرته خوشحاله شه د هغه چا دپاره دا خوشخبري ده لمن لم يرني چې زه نه یم لیدلی و آمن بي او په ما ایمان راوړی لکه زمونږ او ستاسو د امت موږ نبي صلی الله علیه وسلم خو نه دی لیدلی خو د هغه د نه لیدو باوجود موږ په خپل نبي باندې ایمان راوړی که نه دی راوړی نو حدیث کې ذکر دی چې چا زه نه یم لیدلی او په ما ایمان راوړو د دغه انسان دپاره وکرته زیری دی وکرته دا ډېره ښایسته خوشخبري ده صحابه کرام رسول الله لیدلی او یو کرته زیری چا چې رسول الله نه دی لیدلی او ایمان یې په راوړی نو د هغه انسان دپاره نبي صلی الله علیه وسلم وکرته زیری ذکر کړی وکرته خوشخبري ذکر کړي بعضې علما د دې توبه معنا دا کوي چې دا په جنت کې یو ونه ده په کومو حدیثونو کې چې د توبه ذکر راغلی د دې نه مراد دا ده چې توبه د جنت هغه مزیداره ونه هغه دې ستا نصیب شي هغه دې ستا په کار شي هغه دې ستا ټیکانه وګرځي نو د دې وجې نه دا خوشخبري ده د جنت چې وکرته دې د جنت خوشخبري واخله د هغه چا دپاره چې رسول الله یې نه دی لیدلی او ایمان یې په راوړي نو د نبي صلی الله علیه وسلم په دې امت باندې اولنی حق دا دی چې دا امت هغه مشفق او مهربانه نبی د الله بنده او د الله رسول ومني دا وجه ده په یو حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي انما انا عبد زه د الله بنده یم فقولوا تاسو داسې وایئ عبد الله ورسوله چې دا پیغمبر د الله بنده او د هغه رسول دی نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موتا باندې اولنی حق دی اولنی حق